تاسو بس خبر وکړئ. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. دعا وکړئ. الله بخلق مسلمان شاهکار صاحب لږ مخکې شخه مقصود صاحب شاهکار خیر دې زه ما موبایل شته ته مخکې شه ځه عضوي یې کوم مخکې خان غدی خیر راکړي ناظم صاحب څه به وایي دا شجاع شاهکار صاحب دي راغلل او نن یې دا پروګرام وکړو د هغې څه پیغام لري څه به وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د ټول نه مخکې خو زه د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک خیبر پښتونخوا د دې ډېر زیات مشکور یم شکریه یې ادا کومه چې په دې دومره موده کې صرف دی دا ضرورت محسوس کړ چې یاره مولانا اعظم اعظم صاحب داسې یو هستي ده تېره شوې ده چې د هغه په یاد کې دوی نن دلته کې راغونډ شو هغه ته یې دعا وکړه د څېره یې پرې واچوله او دلته کې د هغه قبر خواته راغونډ شو نو زه د دوی د زړه د کومې نه ډېره زیاته مننه کوم او شکریه یې ادا کوم چې په دې صوبه کې په دې ضلع کې داسې ډېر تحریکونه شته او د شاعرانو داسې ملګري او خیرخوا او داسې دغه شته ډېر زیات په دې صوبه کې خو صرف دوی دا غونډه او دا دغه منعقد کې د اعظم صاحب د قبر سره نن د دوا دغه چې انعقاد شو که نه زه دوی ډېر زیات مشکور یم او شکریه یې ادا کوم چې دلته رالو او دا څېره هم په دې قبر واچولو د ګلونه دغه هم پرې وکړو اعظم صاحب داسې یو هستي وه چې تاسو وګورئ په کله چې د پښتو ډرامو زموږ د پي ټي وي یو دور تېر شوی دی چې د هغې خبره څوک هم کله هم راولي د ډرامې خبره شي نو خلک د ډرامې هغه نوم زیات تر یاد نه ساتي وي د اعظم صاحب هغه ډرامه نو د پښتو ادب کې په دې ټلویزیون په دې دغه کې کوم لیک اعظم صاحب کړی دی او د هغه لیک په ذریعه چې کوم پیغام هغه د معاشرې ته زموږ د پښتونخوا ته پښتنو ته ورکړی دی نو زه وایم چې دا د یو یاد ساتلو یو دغه دی چې دا یادګار وي نو په دې سلسله کې زموږ د رسوا صاحب چې کوم تحریک دی دوی ډېر زیات یو ځل بیا مننه کوم شکریه یې ادا کوم چې اعظم صاحب د قبر خواله رالل دلته یې په دوی باندې د څېره او د دوی د قبر خوا کې دعا د انعقاد وکړو نو زه یو ځل بیا د دوی ډېر زیاته مننه کوم شکریه یې ډېره مهرباني اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک جنیده ریکارډینګ ګوره پښتو ادبي تحریک زه هم د اول خان رسوا ادبي تحریک ډېر شکریه ادا کوم چې هغوی ته په دې موقع باندې زما بابا یاد و او یاد یې راتازه او دلته رالل د دعا د انعقاد صحیح دی خیر دی که موږ دغه وکړو شاهکار صاحب داسې یو شخصیت
دې شخصیت دا نن چې موږ چا په مزار ولاړ یو ډاکټر محمد اعظم د هر ځل د دې خدماتو نه بالکل خبر نه دی د موږ نه خبر دی هغه ټول خدمات او د دې شاعر په یو طرف ته کوم ډرامه کې چې موږ پیدا کړی ما په خیال کې څنګه نه دنیا باندې ټول کال به دغه نوم به تاریخ باندې کې تر قیامت پورې ژوندی زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې موږ په وینا باندې شهیدان سره موږ وایو موږ سره انګلیس کولونی دي انګلیس کولونی دي تاریخ موږ دام نو کارم ډېر په افسوس سره کوم چې نن بیا قسمه کوي د اعظم صاحب اوس پورې چا هم دا ضرورت مخصوص نه کوي د اعظم صاحب باندې پروګرام وکړو په اعظم صاحب باندې کوم کلیزه مزار ته ورسو پرون زمونږ به ولخان اشراف پښتو د دې تقریب دلته چارڅه چې کوم نوم د دې پرست کوم زمونږ غونډه شوې ده صوبې په سطح کې هغه ستر ستر لیکوالان راغلي سلمان شاه بیا راپورټ شیر کړی دغه محفل دغه سیمینار مونږ ته نو یقینا چې د اعظم صاحب د دې زموږ کوله دغه ذمہ داري ما په سطح باندې قبوله کړه نو داسې ستر ستر خلک اوس انشاءالله زموږ ډېر یو نمبر باندې پاتې کېږي زه ډېر په افسوس سره وایم ما خو تاسو وویل چې لکه دا خو زموږ د اشنغر بدنامي ده چې دا بهر خلک موږ ویني او موږ د اعظم صاحب پوسټ ګوري او دوی وایي چې موږ اعظم صاحب کلیزه ده اعظم صاحب بس زه خو د دې قایله نه یم چې مکمل پوسټ یم او پوسټ شیر کړم د اعظم صاحب الله دې وبخښنه اعظم صاحب ته راشه په اعظم صاحب سیمینار وکړه د په اعظم صاحب باندې یو ډېره لویه غونډه وکړه که دغه اسم وي کم از کم مزار دی راشه سیره پرې وغوړوه تلاوت وکړه ملګري راغونډ کړه لکه دا د اعظم صاحب بچی دي دې سره ما بېګا رابطه وکړه دوی چې دا کوم خلک نن راغونډ کېږي کوم ملګري د هغوی د خاندان نن راغلي دي ګوره دا د هغوی د خاندان خلک نن نمازه وکړي ما سره چې ولاړ دي پاتې فخر صاحب شو یا دا نور ملګري تاسو ګورئ ناظم صاحب شو دا هم دونه باذوقه خلک دي دوی ته چا ویلي نه چې د دې مزاره پورې راکوي قسم به خدای چې وطن هستي څوک به د دومره کوي چې د مزاره پورې کم از کم راشي نو دا تاسو به ګورئ زموږ نه زیات راغلي دي هغوی سره پاکې ولاړ دي نو چې څنګه اعظم صاحب باذوقه او څنګه اعظم صاحب په دنیا باندې ځان منلی دی دقسې دوی دا خاندان هم دی انشاءالله د باوري محکمې پر جاورخان مسواک پښتو د دې تحریک نو اعظم صاحب به د اشنغر په سطح باندې کم از کم د روکېدو خبره خو سوال نه پیدا کېږي خو آینده دپاره د دوی په کلیزې دي که د هر څه وي دا به په خپله ذمه باندې نور دوی ته څه پهچان ضرورت نشته که مونږ دا څنګه کوي بحث صاحب وویل بعضې خلک داسې وي فنکاران پېژني هغه فلانې فنکار د شاعر هم سوکلای دي خلک اعظم صاحب داسې ډرامې لیکلي دي د اعظم صاحب هغه فلانۍ ډرامه روحاني که نن سبا څوک پېژني د اعظم صاحب په نوم باندې یې پېژني څومره عجیبه او څومره زوړ کردار دی خو دا د اعظم صاحب د وجې روحاني شوي داسې به ډېرو خلکو پټی ده خو د هغوی د ډرامو په وجه باندې هغوی نن سبا دې حد ته رارسېدلي دي هغوی چې نن مخکې کومې ډرامې لیکلي دي هغوی کې سبق هم و هغوی کې حیا هم وه هغوی کې رسم هم و هغوی کې هغوی کې د پښتنو کلچر هم و اوس چې کومې تاسو ته پته لګي موږ بربنډتوب څه بخښنه غواړو مدیره کې ولاړ یم نو زه یم چې اعظم صاحب یو داسې انسان و یو داسې نیکې کړی چې هغې له به الله جنتونه ورکړي الله دې جنتونه نصیب کړي دلته راغلي دي کومه پاکستاني شوه دعا وشوه الله دې دوی له کوم جنتونه دوی ته هم الله دا قدمونه په ثوابونو کړي او الله دې ولې ژوند ورکړي چې هر کال داسې موږ سره راځي او په دې کې صاحب یو دغسې دعاګانې ټولې ټول مغفرې ته او پسې د ګران بابا کلیزه را روانه ده انشاءالله هغه به موږ لکو او په جنګو او زرینارو څومره ملګري چې راغلي دي یا څومره چې ولاړ دي دوی را ورخان مسوار ټول د دې تقریب صدر د صدر په حیث باندې ډېر ډېر مشکور اعظم صاحب څومره کار په پښتو ژبه کې کړي دي او پښتو له څه ورکړي دي دومره بچیان یې ورکړي په نثر کې په ډرامه کې په شعر و شاعرۍ کې بلکې ما داسې اورېدلو بچي ته دی پته وایي چې د هغې د شاعرۍ کتاب وروسته راغلی وړومبې لکه مطلب د هغې په نثر کې لکه ایوارډ اخیستلي نو لکه د دې نه دا معلومه شوه چې اعظم صاحب په حقیقت کې او د ژبې لا د هغه لا
د خپل تهذیب دا د خپل کلتور له چې هغوی څومره څه کړي وي زه نه غواړم چې لکه داسې یو بل چا کړي استاد عباس صاحب او د هغوی د مشهور هغوی کارګران او زموږ د ملګرو د ټولو ډېره زیاته مننه چې هغوی د فکرات او مذهبونو سره دا سلسلې پیلې کړي انشاءالله ورځي زموږ دا خپله دا دغه ده چې موږ خبره پروګرام وکړو را روان چې زموږ کوم پروګرام وي انشاءالله ورځي چې د ګران بابا کومه کړي ده په 25 باندې په هغې کې به موږ اعظم صاحب دغه مطلب یې ورځې هغه ډېر خو به تېر وي بهرحال مطلب دی چې موږ هغه کړي ده خامخا منظور او ښه په دون دغه باندې به منظور تاسو انشاءالله ولې نه خامخا تاسو ټول یو ځل بیا دا یو شعر یې راته رایاد شو د مرګ نه لږ مخکې لیکلي وو که نه نو مونږ ورته وایي چې لالا لکه تا خو ته لا حیات یې دغه یې که نه وایي زه خوار سړی نو ماته د یوه سره سره رایاد شو چې د غر غوندې ژوندونه یې په سر یوړه خلک وایي په رښتیا اعظم اعظم دی د مرګ نه لږ شانتې مخکې إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر يا الله لم يلد صراط يا الله لم يلد خاندان په دې توفیق الله العالمین موږ راځو د تاسو لپاره توفیق ورکړي چې موږ تاسو ته خپل مشران خپل مشران هغه مطلب دی چې موږ راځي صحیح او هغه مطلب دا دی چې الله پاک ټول انسانیت په دې کې آمین مطلب دا دی چې الله پاک ټول انسانیت په دې کې آمین